له پخوا نه د جاهلیت دور نه را روانې وي او خصوصا د یهودو او نصارو دا دوه ورځې چې یو نوروز ورته وایي یا نیروز ورته وایي او یو مهرجان چې دا په دې کې ګډون یا په دغو ورځو کې جشن کول د مسلمانانو لپاره دا ناروا ده. تر دې پورې ناجایز ده چې مسلمانان به دوی سره په دغه مجلس کې هم نه ګډېږي او بلکې دا د یهودو نصارو یو ترتیب و چې په کال کې به 2 ورځې لمانځلې چې هغه نوروز چې ده د حمل هغه اوله ورځ او یا چې کومه د بهار په موسم کې راځي، مهرجان چې هغه د خزان او د میزان هغه ورځو کې راځي او میاشت کې راځي. نو دا دواړه ورځې د یهودو او د جاهلیت د دور 2 ورځې وي چې دا ناروا ورځې دي، ناجایز دي. مسلمانان باید چې دا ورځې ونه لمانځي او نه په دې کې د هغه بېدینو او د اهل باطلو سره ګډون وکړي.